أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. او دویم نمبر ایت ته د سورۃ البقره اول آیت کې الله تعالی د قران کریم اعجاز او حقانیت تشریح کی چې دا د الله حق او رښتینی کتاب دی. ټیک د کوم انسانان چې دا د الله کلام نه مني بلکې د مخلوق دغه مکه د مشرکین د عقیده و قانون دار چې مخلوق د مخلوق مقابله کولی شي نو الله وی راشي د درې حروف معنا وکړي. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب او تشویق ورکړي قران لا درې صفاتونه باندې یودا ش الکتاب قران ډیر جامع کتاب دی. دویم لاري به فيه شک به نشتا. دریم صفت هدن للمتقین الله وی تقوا ولا هدایت دی. الکتاب کې خبره شوی او لاري بکم ریب سمانا او سمانی وبانی راځي. هدن للمتقین الله وی دا قران هدایت دی تقوا ولا له متقی انسان لدا هدایت دی. زين سوال حاصل لري چې هدن کی معنا د مصدر دی د حمل په کتاب باندې غیر صحیح دی. حمل د وسب راغه بذات یو جواب علماء کړي دی زو هدایتن قران الله وی خاوند د هدایت دی. زو هدايه یا مصدر کی معنی د فاعل لا الحادی که حادی د الله صفت د قران امراغه. دریم دا حمل راغله د مبالغتن لکه یو سړی چې عادل له تو وی پلان عادل له یو سړی متقی دی تو دا پلان سړی مړه تقوا ده. دا حمل الله مبالغتن کړی دی. قران ندی خلق الله ډیر اوچته پیدا واخستا. دویم سوال الله دیږي کې وایي چې دا هدایت دی تقوا والا لپاره ورسره برای شهودن للناس. قران خود ټول انسانیت هدایت دی. جواب داري اصل کې دا قران د ټول انسانیت لپاره راغلی خو یاد ساتي پیدا چې تیوشه تکړه هغه صرف تقوا والا هر سړیو ته پیدا نشي اغسته. جن له بیان سوالم راځي چې هدن للمتقین د هدایت د تقوا والا له تقوا والا له هدایت شوی دوباره څنګه ویل هدایت کیږي لکه یو سړی چې موړ یو دوباره به مطالبه روړای کوي. جواب دا چې نه پدې خلکو واخستا یا تقوا والا او غیر تقوا والا دواړو لا اند زمانہ کې به الله متقین جوړ کی ورسره وخت کې ماده د تقوا قران کې چې انسان مطالعه کی 210 کرت الله دا ذکر کړی دا 210 کرت تقریبا قران چې انسان وګوري نو آتاوي کرت الله امر کړی دی اتقوا الله ای خلق د الله نه یریږي. مهم شی لکه ذکر قران مرکزی مسله ده. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي نو ډیرو معناګانو باندې راځي. سوره فتح کې آل تقوا معنا د توحید دیو الله اطاعت دیو الله بندگی. سوره عرب کې براشه تقوا نه مراد توبه چې د خلکو الله توبه وستا رجوع وکړه الله. سورہ نحل کې الله تقوا ذکر کوي معنا دا چې د الله د احکاماتو عمل وکړي کوم شی باندې امر وکي بس ایله لبیک وا
چون شراب نه کوي کی ولې وسنګا سوره مائده کې وراشي الته کې تقوا را معنا ګناه پرې ده ګناهونه لري کوي سوره حج کې الله فرمایي چې تقوا معنا د اخلاص سره ده الله تعالی د انسان اخلاص لګوري عمل نه ګوري لکه عمل له کډیر ذکر ویله هدل للمتقین کلب معنا د نفس یرا کلب معنا د فرزګاری دی مقام کې معنا د فرزګاری ده به قران چې انسان وګوري د مؤمنانو ډیر صفات راوړي دي کله الله تعالی صفات د مؤمنانو ذکر کې المؤمنون دریش کرت الله دا راوړي المسلمون المتقون المحسنون المخبتون عاجزی کون کې الله لا الصالحون نیکان خلق الخاشعون عاجز خلق الابرار عباد الرحمن د الله بندگان رښتونی انسانان شهدا مهاجر او انصار خاشعين دیجه کې الله په دې ټولو کې تقوا راوړل ځکه دې تعلق ظاهر سره دی او باطن سره دی هغه امور سره ظاهر سره تعلق لري سره باطن سره دلته دواړو سره لري متقین سم راتم برابرې ظاهر هم برابرې دواړه للمتقین هغه انسانانو لپاره چې تقوا ده کله چې انسان د کفر ځان اوسه دی بس دی ویل شي درجه د اسلام دا ډېر اوچته تقوا ده لانه سره مسلمان دی مؤمن دی کله چې ګناه درنه وشو د الله نه په صدق باندې بخنه او غړ الله وي زبر معاف کوم دا توبه ده بخنم کې الله اشتباهي شیون نم ځان ساته مباحات نم ځان ساته د خپل زړه د الله نه په بل طرف باندې روانه و چلی ریجنټي هر حالات کې په الله باندې نظر د الله په طرف باندې روان دي دي ته ویل شي د اخلاص مرتبه به انسان کې تقوا راځي نو په دې چې د الله د انعامات او سوچ په دنیا کې وکي الله دا نعمت موږ لراکا د آخرت د انعامات او سوچ دنیا د عذاب نه یرا د آخرت د عذاب نه یرا د قیامت حساب او کتاب وي ورځ بد الله مخې له ټول ودرېګو مونږه یو کسر به حسابي کوي خاص کر چې انسان کې حیاي علم د قران او سنت د الله سره مینا د الله رحمت د الله د اجلال عقیده او قوي ایمان قران چې انسان مطالعه کې تقریبا 50 پیدي د تقوا ذکر شوی یو فائدې د مقام کې راوړه هدن تقوا ولا له الله هدایت کوي سره ویل شي حذیفه رضی الله عنه ویل شي اتقوا تقوا النفاق اے خلکو منافقت د تقوا نه ځان ساتي ظاهري دي خلکو لزام بزرگ معرفي کړي منځ کې وراني دا منافقت دي دی من الله خبريږي تقوا سمنه قرطبي کې بیځه خبره مکوي کم ځای کې چې الله امر کړی التزام حاضر کا کم ځای چې منع کړی وځي چې نزان ساته ګناه باندې اصرار مکوا همیشه والی نیکي باندې دوکه کېګه ما د ټول مسلمانانو احترام ساته یریګه چې الله می عمل رد نکي تم ساده چې الله قبول کی قران او سنت عمل کرا وصل د سوره بقره دا آیتونه عمل کرا وصل مباحات و نزان ساتل د الله سره مینا د الله په وعده باندې وفا د الله بندگانو سره مینا د الله بندگانو لا هغه شی انتخابول جزان لغواړي طاغوت نزان ساتل حرام نزان ساتل ذکر د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په دلاره باندې روان ایدل دنیا نه برغبتی عبد الله بن مبارک فرمایي ک چرته یو سړی په ځان کې نه نوي صفات پیدا کی خوشي پرې خودو باز دغه تقوا نشته وي داسې ګډ وډ شو ادخلوا فی السلم کافه
پورا وسړی اسلام کې داخليږي چې نیمه منم او نیمه نه منم. بیا اول به جنت له تقوا والا داخل شي ځکه دلته ویل للمتقین، بیا شاکرین، بیا د الله نه یریدونکي، بیا اصحاب الیمین. حاصل لا معنا چې د قران او سنت پابند بس دا تقوا ده. دا څوک دي؟ الذين آغا انسانان يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په غیب باندې، ويقيمون الصلاه او پابند نماز کوي، او مما رزقناهم دا هغه څه چې موږ دې لور کړی دی الله او ينفقون خرچیم کوي. درې صفات. اول صفت د عقیده ایمان، دویم د بدن اقامت الصلاه، دریم مال بلګي د الله په دین، مال خرچه وکړي انسان. غیب نه مراد الله دې مولې درنه د ایمان پوښتا. نبی صلی الله علیه وسلم مولې درنه د ایمان پوښتا، ابوبکر عمر عثمان مولې درنه د ایمان پوښتا. جنت جهنم د قبر عذاب دې ته ویل شي ایمان بالغیب. څو وې د غیب نه مراد قران دی، څو وې ملائک دي، خو هغه شی چې هغه سترګونه پټي. بعض خلک به د تفسیر کوي معنا ایمان کی معنا د تصدیق ده او تصدیق کی معنا د علم د غیب باندې پويږي. دا تفسیر غلط دی. کله غیب او علم واجب الله لده. د ایمان معنا لغوي معنا اصطلاحي. لغت کې ویل شي یقین باور لا، اصطلاح کې دا معنا چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم دین راوړی دی پای باندې تصدیق او د نور ټول دینونو نه په کامل معنا باندې جدای براءت چې نه منو نور. ورو سواراشي چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. ایمان بسیط دی که مرکب دی؟ امام بخاری مسلک دار رحمه الله زیاتیږي مرکب دی، قول عمل تصدیق درې واړه. محل د ایمان به کوم ځای دماغ دی که زړه دی. ایمان تخریبی کې بس باندې ناو مراشي څه پسې چې بدی شي ګور ایمان خراب شي. ایمان زیاتی کې بس آیا ان شاء الله په ایمان کې شته او کې نشته نو هر آیات شراتلو د ایمان متعلق الته خبرې. ورو ساعت کې اوس د دویمه ټوکړه کې دویم صفات راوړي. ويقيمون الصلاه، الله داخله پابندی نماز وکړي. اقامت الصلاه، اقامت الصلاه په ټیم کې راځي. امام بیزاوی لري چې خلک د دین سره مانځ سره مختنی تیرایش کې سنت طریقه وختي وکي. زید مانځي انسان او پیژنې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري او خشوع. کوم آیات کې چې خشوع متعلق خبر راته انت ان شاء الله به خبره کوو. تقریبا شپږ درش اسباب د منظر خشوع دي. الفاظ صحیح کول، معنا باندې ځم په یول مونږه خره غنل، ستري رو درېدل، تشهود کې راغو ته خوځول یو درول. هغه ایتونه او حدیث کتل چې له خشوع خضوع بارکي د سلف تاریخ کتل د الله سره مینا او د شرقې دي څنګه نو هغه تازه کول. اذان کې سو شورز بد الله مخې له ودرېګو بل اعلان بکېږي. سب کې ودرېد الله منه میدان د حشر کې به ودرېګو د الله مخې له فاتحه د شویل چې استاد الله ما به کې شریک کړه. رکوع سجده کې به سوچ کول چې دا ګوره یا الله تعالی مې بدن راقات کی. دعاګانی خدای مقام کې نفس اقامت الصلاه تذکرہ وکړه. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین ستن دا چا ودره ولا بس دین ودره چاونه له دین تخریب کی. دو کلو فعمر چې بچی شنو امر د منزل لسکلن چې شنو به گزار پکار دی ورته اینه چې به ورسره چې وجری پکار دی. ابو سعید صاحب، سعید ابن مصیب، احمد صاحب اکثر صحابه دا مسلک دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې توبه وباسي مردار شل ده. ذکر رسول الله فرمایي د مؤمن او کافر مابین کې فرق اصل د منځ دی. منځ کې مؤمن شنه کې بے ایمان. امام مالک امام شافعی فرمایي چې د زنا غنه حد په جاری کا
په صلات قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي دلته کې مراد ارکان مخصوصه مونږ کله براشي دعا رحمت جنازه وغيرها دریم صفات ومما وباسد غسنا الله رزقناهم چې موږ ورکړي دي انسانان لره ينفقون خرچیم تی کوي ټول الله وینا راوړي سوره محمد کې الله فرمایي ټول وګړم نبی کې دي چې تاسو بخل وکړي چې مړه تاسو ورکړي زره کې 25 روپۍ دی الله وای راکړه ما الله وی درکړي دي دې مثال خارج کې دار لکه پلار دې دوه ځامن لري یو بچی د مړاور کې بلم به دې بچی مال راکړه اي ورکه پلار حواله زړه کې سمرته خوشاله شي پلار کو تینالي او دې بل شو چې مال راکړه هغه ز پلار خپل کار کوي زړه کې خپش من شمال الله لور کو الله سوچنه موږ لځېتی څنګه موږ ټول د الله یو مالم د الله دی رزق قران کې کلب معنا د باران کلب معنا د برخه کلب معنا د نبوت کلب معنا د عطا و معنا غانو باندې راځي رزقنا جمع ویل شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي ودا متشابهات لا مفرد او صيغه جمع سو کوئی دی کې د الله اکرام دی چا ویل دي چې دا په اعتبار د ملائکو ينفقون دا معنا چې د الله لپاره خرج کیږي اسراف دا معنا د غیر الله لپاره ينفقون هغه ځای کې مال لګول چې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی نتیجه دا وروته کوم یو مال لګول خیر او خیرات شي کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه اغه له انفاق به نشي ویلې که خاص کر دا رسمي بدعي خیراتونه رواجی انفاق دا معنا د نبی د سنت برابر ورسات وزدري صفات نور والذین آلوا متقین هغه انسانان دي یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان لري په کتاب چې کوم تعالی نازل شوی دی دا مخکې کې داخل و چونګې دلته کې احتمام دی يهودو باندې تعریض دی ای قرآن باندې ایمان نه لري شیعو باندې مان مراد قرآن او سنت دواړه دي دا خبره غلطه را چې قرآن منو حدیث نه منو حدیث څنګه نه مانی دا حدیث نه انکار دا قرآن نه انکار دی دواړه بسړې منی انزل د قرآن بارک راغله دی یو دم شعر اتل نزل تنزيل معنا دمه دا خو تعرض دی جواب دادی کله دی یو بل په ځمانه استعماليږي دا دویم د لوح محفوظ نه بیت المعمور پورې یو دم دین به اعلان دمه راغله خو لیکن دا روایت هم کمزورې دي صحیح معنا دا ده شیخ عبد السلام سے لیکلي دي الموسود القرانیه کی قران کې الله دوه قسم مسائل روان کړی دي یو اصول او بل فروع د اصول عقيدي مسله چې الله یو دم را لېږي توحید هر شي احکامات دي دمه باندې دیږي چې د عقيدي مسله الله تشریح کړه رد پاک انسانانو باندې شي او وي موږ او الله ټول په وجود باندې موجود یو نه منزل الله جدا دی منزل قران جدا دی او رسول الله جدا دی الیک تعالی شی وای نعوذ بالله من ذلک روافض وې د نبی صلی الله علیه وسلم او د علی سم مثال شي لکه دوه مچان څومره به ادب خلګي نعوذ بالله من ذلک څقمقل جاهلان وې داس مونږرونه دي جبريل وېدل وحی راوړه علی لا خو چون کې دا مچ داغه سره مناسب نه غلط شو دي دا مچ مراد دی او کدا مچ مراد دی وی سي نبی صلی الله علیه وسلم لور کی جواب دار چې دا خو دریش کاله کې دوه میاشتې دوه شورزو کې نازل دي دغه څنګه جبريل خطا کیږي او دا تشبیه او کفر تشبیه ده نبی صلی الله علیه وسلم د مچ سره معرفي کول دا کار کفر دی دلته ویل الیکا او نبی دا قران ما تار نازل کړي دی علی سی علماء نه نازل کړي کوم خلک دا خبره کوي دا غلطه ده وما انزل من قبلک او پاس باندې کوم نازل شوی دی انسان مخکې څومره صحیفي چې دا غټولې قبل لفظ کې اشاره وکړه دی لا په ټول انبیانو کې ورسنه نبی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی دنه ورسه به دیرش دجالان راشي دعوت نه بدبو کې اټول برباد
زين له بلا سوال راځي چې دا خو دیر شنه اضافه دي جواب دا چې مشهور به کې دیر شي ټیک دا نور هم ډیر زیاتی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وزما مثال شي لګو تعمیر جوړ دې سب دی وی کې ته کم دي زمرا لم بس پورا میکړه روسن انبیاء او رسولان د نبی صلی الله علیه وسلم نه راځي دلته به سوال لې وما انزل من قبلك دین معلومه شي تورات انجیل و غیره باندې به ایمان لرو نه غیبان ایمان لرو اجمالا نور تفسیری بدامنو یا خاص کرا احکامات چې د منسوخ نه یو ټکر سره نه راغلي بل صفته وبالآخرة او خاص کر پر ورځو سنې باندې بدوي یقین ساتي یقینون کې معنا د یقین د یقین کې معنا د سکون ده مضبوط علم اصل کې دې کې معنا د ایمان ده یقین راوړ يهود باندې تعرض وکي اي ویلي موږ دا منو الله پیرادو کې درت حاصل لا چې تاسو ګور قیامت نه منئ الاخره معنا الدار الاخره الحاله الاخره رسالت معنا بده کې نه کوي چې غلام محمد وایي چې د مراد زایما اول خدا تفسیر غلط دی دویم کدا تفسیر شنو مراد د رسالت نه رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی یقین مضبوط علم سوال دار چې انزل دا معنا د شعر باران راتل نو الله وی دا اوس معنا د باران راځي د اوس معنا باران خو شرط الله نه دی کړي اسباب الله برابرې باران نور لاندې پیدا کیږي حدیث کې راځي نازل بشي بتاوس کې عیسی ابن مریم الته کې نزول معنا د خلقونه د معنا د برنه به عیسی راشي علیه الصلاۃ والسلام یقین به کړ مضبوطیږي اهل علم فرمایي یقین والا سره کې نسل الله نه سوال الله عالم منل خالق منل ورس اخری آیات کې بس نتیجه اولئک الله دې مخکې صفاتون والا اعلی هدن بيد من ربهم درب دوی او اولئک هم المفلحون قاسم د انسانان الله کامیاب دي اسم اشاره ویلي مخکې صفات چې بچا کړه نر دې که خز عالم دې کومي باس هدایت والا دن کی تنوین د پاره تعظیم لوی هدایت اعلی حرف کې اشاره وکړه دی لا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری الله دې شکلک هدایت والا دی لکه څنګه شاسوار په اسمان کلک ناشته نعوذ بالله من ذلک روافض وې شنه مرتد شي ویلي الله وکلک خلق دی هغه رب لفظ کې اشاره وکړه دی چې صحابه اوچت خلق دي خو لیکن په هدایت کې چاله محتاج دي الله لا هر چا خپل مرتبه سړی مني واولئک او د مخې صفاتون والا خاص هم د المفلحون کامیاب دي ذکرت اولئک ویل یو د دنیا سره تعلق لري او د آخرت سره آیات باندې سوال لې چې کله انسان کې بدی صفاتونه کې یو صفت نه بیا منشت لینو دا خو خوارج مسلک ثابت شو جواب فلاح معنا دخول اولی ټیک د مؤمن انسان ګناګار دی جهنم لبه الله بوزي خو ورځ به الله را بار کی فلاح کې معنا دا رښتلو ده لکه تیغ د زمکه نه روج نو داخله د مصیبتونو نو واته د دنیا کامیابی له فلاح نشي ویلې فلاح د آخرت کامیابی حق ځواني شي بډاتوب نه لري هغه صحت چې مرز نه هغه خوشحالي شي غم نه کله سره کامیابیږي ظلم باندې کوي جرم باندې کوي دوا ارتداد باندې کوي درې کفر باندې کوي سلور افتراء په الله باندې کوي پنځه تقوا بزان کې پیدا کې شپږ تزکیه بزان کې پیدا کې و ایمان براوړیا ته د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري بو کې نه قران لبکین الله الله سکار شي وکړو الله بری بیا کامیاب څه ایجابي او څه سلبي معنا دایتونه داله بسم الله الرحمن الرحیم قاسم امداد دنم د الله رحمان رحیم صفات سره شروع کوم الف لام میم د دې حروف په مقصد یو الله په دی ذالک الکتاب الله اذا سوړان دیو جامع کتاب دی لا ریب فی شک نشره په دې کتاب کې هدن للمتقین هدایت د تقوا والا
الذين الله تقوا ولا انسانان دي يؤمنون بالغيب شيمان لري په حال دنه لیدل کې په الله باندې ويقيمون الصلاه او پابندنه مانځ کوي او مما رزقناهم باج دا اسنا چې موږ دوی لور کړي ينفقون خرچم کوي والذين انسانان يؤمنون شيمان لري بما پاسمان انزل اليك شكم تعالى نازل شوی قرآن و سنت وما انزل من قبلك واش نازل شوی استانه مخکي وبالآخرة او پر حالات رسنی باندې یقین کوي اولئک الله دې مخکي صفاتون والا فهدایت دې من ربهم د دوی درب د خوانا واولئک او دغه خلق چې هم المفلحون خاصم دې کامیابان دي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین